آیت نمبر 200 دی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم. الله تعالی فرمایي بیا چې کله تاسو پوره کړئ د حج ټولې طریقې قربانۍ کم چې لکه د 10 ذی الحج باندې کېږي ویښته کټ کېږي رمي کول دی نه پس بیا د الله تعالی ذکر کول یعنی یادوي الله څنګه چې تاسو خپل مشران یعنی آبا یادوي یا د دین هم زیات یادوي څه مطلب دلته کې اصل کې چې کله به د لسم ذی الحج او 10 ذی الحج ټولې طریقې هر څه به وشو نو مینا کې به دي 2 یا 3 ورځې خلک پاتې کېدل 11 او 14 ذی الحج پورې نو عربو به چې حج تقریبا مکمل شون هغه به ناسو د خپل مشرانو کیسې شاعري به کولې د مشرانو د بهادرۍ کیسې به کولې یا دغه مطلب مشهور چې کوم خبرې هغه به یادولې نو په دې به ډېر زیات فخر کوو هغې ته به ځان ډېر اوچت لګېدو نو الله دې منع کړه چې هلته خپل مشران مه یادوي بلکې الله یادوي ځکه چې دا ورځې د الله د یادولو دي نن هم حج ختمېدو نه پس لکه هلته ناست یو دنیا ګپ شپ لګي خبرې کوي فون کې مصروف وي د دې په خیال چې بس لکه اوس حج ختم شو نو الله مو ډېر یاد کړو بس دا ډېره ده نو ذکر کول د 3 ورځو کې هم الله فرمایي ذکر کوئ او کور ته چې واپس مطلب انسان کور ته واپس راشي نه پس هم الله تعالی یاد ور دي نو الله تعالی فرمایي خلکو کې بعض دنیا غوښتو لپاره دعا کوي او بعض وایي چې یا الله باران وشي زموږ فصلونه ښکلي شي او ډیر شي د بل چا به لکه بل څه پکارو نو الله تعالی فرمایي چې هلته ناس یې صرف دنیا غواړي مطلب دلته کې خلکو د دنیا غوښتلو خبره کوله نو الله ورته فرمایي چې تاسو صرف دنیا غواړئ چې څوک آخرت نه غواړي نو دوی له بیا د آخرت کې به څه حصہ نشته ځکه چې دوی خو صرف دنیا غوښتې وه آخرت یې بالکل هیرو دلته پته لګي چې آخرت غوښتو سره سره مطلب دنیا به ملاویږي یعنی د آخرت طلب لرل پکار دي جنت او د بخشش فکر پکار دي دعا پکار ده دنیا په خپل ملاو شي آیت نمبر 201 دی ومنهم من يقول ربنا الله تعالی فرمای چې دلته کې الله تعالی دغه خبرې کوي چې لکه هغه غواړي څنګه غواړي یعنی دلته پته لګي چې الله نه لکه څنګه غواړي یا لکه څنګه چې غوښتل دي لکه بعض خلک د دنیا سوال کوي مګر صرف د دنیا نه بلکې هغه کې د حسن دعا هم کوي او یعنی د دنیا خیر غواړي او دنیا حسنه کې څه سره راځي یعنی مال غواړي مګر حلال غواړي برکت غواړي او اولاد پاک غواړي مګر نیک عمل یعنی پاغي کې خیری اور دنیا غوښتل ګناه نه ده مګر د دنیا خیر هم غوښتل دي جمال عزت یا نیک عمل علم عمل والا ژوند اور اولاد صحت کی برکت مال پاکی اولاد نیک نو آخرت بم خوشي نو په دې آیت کې بهترین دعا ده دا هر وخت دی مولا دې سره به هر قسم خیر او برکت ملا شي ان شاء الله وفي الاخره حسنه او دې صرف د دنیا خیر نه غواړي بلکې د آخرت هم خیر غواړي آخرت حسنه سره یعنی غټ خیر خو جنت دی بخشش ملاویدل حساب اسانیدل هغه سخت ورځ اسانیدل عمل نامه په خلاص کې ملاویدل د الله د عرش تلاندې سوري ملاویدل الله دیدار کول پولیس رات ولون تیزی سره تلل وقنا عذاب النار او دې د اور د عذاب نه بچ کېدو لپاره هم دعا کوي جنت غواړي داسې لکه چې جهنم ته بالکل لاړ نشي او جهنم اوم نه ویني او ډایرکټ ورته جنت ملاوي شي الله فرمایي څوک چې د اور نه بچ کېدو څوک چې د اور نه بچ کړي شول جنت ته داخل شون هغه کامیاب خلک دي یعنی جهنم نه بچ کېدل جنت ته داخلېدل دا اصل کامیابی ده دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم ډیره غوښته او دلته پته لګي چې دنیا او آخرت هر څه مطلب هغه نه یعنی الله نه غوښتل دي هغه ورکول شي مدد کول شي آیت نمبر 202 دی أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله تعالی فرمایي دا سوچ نه کړی چې صرف دعاګانې به وکړو دنیا آخرت د حسنه او بیا به کوشش نه لکه هیڅ به نه کو نور نو الله فرمایي دعا کوي بیا ورسره کوشش هم کوي تاسو به دا هغه څه ملاویږي څونه چې تاسو کوشش کړي یعنی دې ته به د هغې د کمایۍ مطابق حصه ملاویږي والله سریع الحساب الله ته حساب غوښتل ډیر آسان دي هغه ته حساب غوښتو کې څه مشکل نشته الله چې کله حساب کوي نو هغه به د ذرې ذرې حساب کوي د ذرې به هم وزن کوي آیت نمبر 203 دی واذكر الله في ایام معدودات الله تعالی فرمایي چې الله یاد کړي د شمار پر ورځو کې معدودات کوم ورځې دي یعنی ایام تشریق 11 12 13 ذی الحج نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د خوراک او د الله تعالی د یادولو ورځې دي یعنی په دې کې روزه نه دي نیسل سوای د هغه خلکو چې څوک قرباني نشي کولی هغه به روزه نیسل شي او څوک چې حج له نه ترې نو هغه له هم په دې ورځو الله ډېر ډېر یادول دي تکبیرات ویل شي فما تعجل
که څوک جلدی وکړي په دې ورځو کې یا ناوخته کړي نو په هغې څه ګناه نشته. یعنې 11 12 13 دا 3 ورځې خلک په مینا کې نو هغه زمانه کې به خلکو خیال و چې صرف 2 ورځو کې فضیلت دی، یعنې د 2 ورځو دا کافي دی په مینا کې اوسېدو لپاره. نو دې نه به بیا تلل پکار دي، نو دې ته 3 ورځې پاتې کېدل لکه بده خبره ښکارېده. یعنې بعض خلک چې هغې به 3 ورځې تېرولې نو هغې ته به 2 ورځو والا خلک لکه بد لګېدل چې ولې دي لکه 2 ورځې تېروي. نو الله فرمایي دې کې څه ګناه نشته، که په 2مه ورځ ځي یا په 3مه. اصل خبره د تقوا ده. که څوک جلدی وکړي په دې ورځو کې یا ناوخته کړي نو په هغې څه ګناه نشته. یعنې 11 12 14 ذوالحج باندې دا 3 ورځې خلک په مینا کې په هغه زمانه کې به خلکو وي چې څوک لکه صرف 2 ورځو لکه 2 ورځې کې فضیلت دی، یعنې 2 ورځې کافي دي مینا کې اوسېدو لپاره، د دې نه پس بیا تلل پکار دي. او دې ته 3 ورځې پاتې کېدل به د خبره ښکارېده. بعض خلک چې لکه به 3 ورځې تېرولې نو هغې ته به دي د 2 ورځو والا دا خلک چې هم دا ورته بد لګېدل دی به چې لکه دی ولې 2 ورځې تېروي. الله فرمایي دې کې څه ګناه نشته، که په 2مه یا په 3مه ورځ ځي. اصل خبره تقوا ده چې دا به تاسو کېږي، یو بل سره به په دې ورځو بحث نه کوئ، تقوا سره اوسېږئ. نو 3 ورځې پاتې شي او دې کې خیر دی. واتقوا الله، الله نه یریږي، یعنی دا 3 ورځې تېرول د تقوا سره، الله د یری سره. یعنی حج کې هر معامله هر طریقه کې تقوا پکار ده. کله چې واپس شي هغه وخت هم تقوا ضروری ده او اصل چیز تقوا ده. مؤمن خپل ژوند کې هر حال کې تقوا لري، هر وخت کې الله نه یریږي، ګناهونو ځان بچ کوي. الله فرمایي چې ځان پوهه کړئ چې تاسو به ټول الله طرف ته جمع کیږئ. عرفات په میدان به ټول خلک جمع کیږي او هجره چې انسان عرفات میدان ته ځي نو انسان دا خیالي چې زه خو نن خپل مرزي سره راغلی یم واپس به ځم. الله فرمایي دا خبره مه هېروئ، دلته چې تاسو به د ورځ بیا واپس راځئ، الله به تاسو راولي، یو اواز سره به ټول جمع کیږي دلته. همدا خبره د انسان نه هېره شي. آیت نمبر 204 دی ومن الناس من يعجبك. دلته د دوه قسم خلکو ذکر کیږي. را روان 3 آیتونو کې یو منافق یو مؤمن. او الله تعالی فرمایي خلکو کې بعض داسې خلک دي چې هغې خبرې طریقې د هغې لهجه بس تاسو ډېر خوښوي، خلکو ته به ډېر مخلص او زبردست ښکاري، خبرې به ډېرې ښکلې کوي او ډېرې به کوي. ویشهد الله، دومره ښکلې خبرې وایي چې لکه زړه نرموي. اسلام قبول کړو او ایمان کې بیا لکه ډېر صادق دی، لکه صادق یم. نو دې دپاره به هغه د الله قسمونه هم خوري. وهو الد الخصام، الله هغه ته یعنې هغه ته سخت دروغجن ویلي دي، سخت دروغجن یعنې چې لکه سخت جګړمار دی. او دلته کې منافق خپل خبرې ولې کوي؟ صرف خپل فائدو لپاره، عزت لپاره. نو الله قسمونه ولې خوري؟ یعنی چې بل بنده را باندې یقین وکړي چې زما لکه مطلب قسمونه چې دي دا حق دي. یعنی قسمونه هغه څوک چې څوک په مطلب لکه په هغه باندې یقین نه کوي ځکه او خلکو ته د خپل لکه رښتینی یقین راولي. نو اصل ډېر ښکلې خبرې کوي، که څه خبره د هغه خلاف وشي نو بیا هغه سخت انتقام اخلي، سخت جګړه کوي. نو الله تعالی د دې زړونو خبردار دی چې دننه بل شان او بهر بل شان دي، مفاد پرست، فائدہ پرستی. حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله په نس ټول نه زیات ناخوښ هغه انسان دی چې ټول نه زیات جګړمار دی، یعنی د الله داسې خلک نه خوښ. حدیث ته بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګناهګارې دوه د بار دا هم کافی دی چې تاسو همیشه جګړه کوي. یعنی د باز خلکو کار که هر وخت جګړه کول دي، یعنی چې په خلکو روب واچي، په وړه وړه خبره سخت غوسه کوي. څومره کورونه د دې عادت په چروان شي او دینه دې مطلب دې عادت نه بچ کېدو لپاره دعا وکړه ده او دا د منافق عادت دی. آیت نمبر 205 دی واذا تولى سعى في الارض. د منافقت بل خصلت دی، بل صفت دی چې دی فساد کوي په ځمکه. نبی صلی الله علیه وسلم لاغه زمانه کې وسړی اخنس بن شوریح راغی او ډېر د خپل ځان تعریف او د اسلام اظهار وکړو، د مطلب خپل خبرې وکړي، مګر چې نبی صلی الله علیه وسلم نه لاړو د مسلمانانو فصلونه خراب کړ او ورته لګو. د دې سړي لپاره به د آیت نازل شو. نن د آیت هر هغه بنده لپاره دی چې څوک فساد کوي او ډېر خوږی خبرې کوي خپل فائدو لپاره، ځکه کې ایمان نه لري، عاجزي نه لري، دی فساد کوي. نن سونه هم چې فساد کوي دا د انسان د خپل لاس کار دی. الله فرمایي والله لا يحب الفساد، الله تعالی ګوره فساد کوونکی نه خوښوي. آیت نمبر 206 دی واذا قيل له اتق الله اخذته العزه. چې کله داسې خلکو ته د الله د یری خبره لکه سکیږي نو چې د الله نه یریږي نو په کار خدا و چې دی او یریږي، مګر هغه خپل انا کې راشي، ضد کې راشي، یعنی بدلی لکه په بدله کې بیا په دی باندې دا خبرې خې نه لګي چې زول او یریږم لکه ما څه کړی دي. او څنګه چې نه سبا چې موږ له وایو نو چې الله نه یریږي نه خلکو چې موږ څه کړی دي چې یریږي ما څه ګناهونه ده کړی. نو هر انسان کې تقوا ضروری ده، یعنی هر بنده چې هغه په کار ځاله نه او یریږي. د تقوا ضرورت هر انسان ته دی. که څوک تقوا نه کوي
د هغه مکان به جهنم دی، یعنی جهنم به بیا هغه یری. او دنیا کې خو هغه د الله نه یریدو، سیده لارې نه وخوخه. او د مؤمن د حالې چې الله تعالی نوم پاورېدو هغه او یریږي، هغه فورا تقوا کوي، لکه ځان کې پیدا کی تقوا او ځان کې عاجزي شروع کی. موږ ته چې څوک وایي اتق الله، الله نو یریږي، نو زموږ څه حالي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټول ګناهونو کې غټ ګناه دا هم دی چې انسان وایي چې الله نه ویریږي او هغه ولټه نصیحت کول ورته غوسه وکړي. یعنی څنګه چې نن سبا مونږ لکه مطلب نصیحت چاته کوو نو نصیحت په خلکو لګ ډېر بد ولګي، سم خبره په خلکو ډېر بد ولګي چې لکه تا دا سی ولي وي، حالانکه دا خو سم خبره و. مطلب پاس خلک چې ولي ستا اومنو. آیت 207 دی ومن الناس من یشری. اوس چې د مؤمن صفات دلته بیانېږي چې هغه د الله د پر خپل ځان خرڅ کوي، یعنی الله د رضا لپاره. یعنی مؤمن په بدله کې د الله رضا غواړي، د خپل هر عمل اطاعت عبادت او د قربانو دغه ګرځېدل خوړل هر حال کې شوق صرف دغه د الله رضا حاصلولي. سهار او ماښام دې لپاره مهنت کوي چې بس الله باندې خوشاله شي. علما وایي چې موږ ته څنګه پته لګي چې الله مونږ رضا دی او کنه؟ د دې یو طریقه ده امید دی، یعنی مطلب چې انسان دا سوچ وکړي چې زما ټول ورځ په څه کارونو کې تیریږي. علما وایي که ښه کارونو کې تیریږي نو الله رضا دی، څوک چې بې مقصده کارونه کوي نو الله هغې نه د نیکۍ توفیق واپس واخلي. یعنی الله تعالی د رضا کارونه نشي کېدی د هغې نه، او د ښه یا بد آخرت کې بیا پته لګي چې چا څه کړي دي، څه لپاره کړي دي. د چا نه الله رضا او د چا نه نه و. الله رضا دپاره غټې قربانۍ صحابه کرام ورکړي، د هغې نه الله رضا شو. د هغې په باره کې آیت نازل شو چې الله هغې نه رضا شو. زموږ څه قربانۍ دي، موږ څه ورکړي دي د الله په لار کې، د چا په رضا کې موږ ګرځو. کوم ګناهونه دي چې موږ هغه د الله خاطر پرېښودل. بعض خلک د خلکو دپاره ځان خرڅ کړي، بعض خلک د الله دپاره ځان خرڅ کوي، مګر الله دپاره قربانۍ ورکول والا کامیاب دي. څوک چې ځان خرڅ کړي الله دپاره نو الله هم ډېر شفقت کوونکی دی. رفت چې دی هغه محبت چې د پلار خپل زوی سره وي، یعنی الله پوهېږي خپل بنده باندې چې انسان الله رضا دپاره څه نه کوي او څه هغه برداشت کوي. الله تعالی پوهېږي په داسې خلکو. آیت نمبر 208 دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دوه قسم خلکو کردار بیانولو نه پس اوس الله تعالی فرمایي چې ای ایمان والو. دلته کې کمزوري ایمان والا هم کېدی شي، مضبوط ایمان والا هم کېدی شي، ځکه چې ایمان والو کې هم درجې وي. او دلته منافقانو ته جدا نوم وانغوستی شو، دې ته هم د دې دلته مراد دی چې لکه ځکه دې هم په خوله کلمه ویلې وه. نو ای ایمان والو یعنی اسلام کې مکمل داخل شي، یعنی الله دپاره ځان نه خرڅوئ مه خرڅوئ خیر دی، کم سے کم اسلام کې خو پوره داخل شي. مکمل داخلېدو څه مطلب اسلام کې؟ یعنی ځان حواله کول، اطاعت کول، مکمل اطاعت کول، صرف د الله حکم مطابق کول، معاملات کې لین دین رسم و رواج دا هر څه کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو اتباع مه کوئ. اتباع څه مطلب؟ یعنی پیروي کول. یعنی هغه به دا نه وایي چې اسلام پرېږدئ، بلکې هغه وایي چې پوره مه داخلېږئ، لږ هم لکه لږ هم ډېر دی، صرف کلمه یا مونځ هم کافي دی. نن موږ اسلام کې یو مګر مکمل داخلېدل نه غواړو، صرف مونځ روژې دې ته اسلام وایي، باقي ټولې معاملې زموږ د اسلام خلاف دي. رسم رواجونه دي، که ودونه دي، که لین دین دی، که غیر دا ټول هر څه غیر مسلم طریقې دی موږ کوو. دلته په دلته کې اسلام کې مکمل داخلېدل به قبلیږي، ځکه هر ایمان والا چې چا کلمه ووایي نو هغه به مکمل داخلېږي. الغه انه لکم عدو مبین، بېشکه شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی، ځکه د هغه نقش قدم باندې قدم مږ دی. آیت 209 دی فإن زللتم من بعد ما جاءتکم. دلته کې الله تعالی فرمایي قرآن چې راغی نو واضح نشانې دلیلونو سره، یعنی الله پکې دا وایي چې الله ستاسو نه پوره اطاعت غواړي، مکمل داخلېدل غواړي. دومره وضاحت بیانېدو باوجود که تاسو وښویږئ، یعنی بیا هم اسلام کې مکمل داخل نه شوئ، د شیطان قدمونو پسې ځئ. ان الله عزیز حکیم، بېشک الله تعالی زبردست حکمت والا دی. دا خیال ونه کړئ تاسو چې الله تاسو نشي نیسلی، هغه نیسلی شي، مګر دا د هغه حکمت دی چې تاسو هغه وخت نه نیسي او مهلت تله درکوي. آیت نمبر 210 دی هل ينظرون الا ان یأتیهم الله. الله تعالی فرمایي چې دومره هر څه په دې قرآن کې بیان شول واضحه، یعنی قرآن تاسو هر څه واضح کړل، د دې نه پس بیا هم که څوک منل نه غواړي، مکمل اطاعت نه کول غواړي، نو د دې څه خیال دی؟ یعنی دی پوره اطاعت کولو دپاره د څه څیز انتظار کوي؟ دی به الله اطاعت کوي، د الله خبره مني چې کله الله مخامخ راشي دی یې وویني. الله مخامخ نه راځي، الله به راځي الله چې کله قیامت راشي، هغه وخت به بیا د الله عرش راوړی شي او دی
یعنې هر څیز به لکه یریږي د هغه نه او ډېر د یرې وخت دی. نو ولې دا خلک دې ورځې په انتظار کې دي او فرشتو یا دا چې کله کار لکه پوره کړی شي یعنې مرګ راشي هر څیز به الله طرف ته جمع کیږي او هغه وخت به خلک منل غواړي مګر د منلو به څه فایده نه وي. آیت نمبر 211 دی سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. دلته کې ایمان والو ته ویل کېږي چې تاسو له هر څه ښکاره راغلل بیان شول بیا هم تاسو مکمل اطاعت نه کوئ دین نه لاړ شئ. بني اسرائیل ته وګورئ چې هغوی سره څه وشول. هغوی له هم تورات راغی معجزې پیغمبران راغلي ومن یبدل نعمت الله نو څوک چې بدل کړي د الله نعمت یعنی کتاب دلیلونه دا هر څه هغه راشي او هغه بدل کړي. بدلو څه مطلب یعنی توجه نه ورکول توجه بل څه ورکول عمل نه کول په کتاب باندې یا د نعمت قدر نه کول غافل کېدل څنګه چې بني اسرائیل داسې وکړل. نو څوک چې بدل کړي بهشکه الله تعالی سخت سزا ورکول والا دی څنګه چې بني اسرائیل یې ورکړه په دنیا کې هم او آخرت کې هم ولا جدا دي. الله تعالی فرمایي که تاسو هم دغه په شان نعمت بدل کړو نو تاسو به هم هغه سي انجامي. او دلته موږ ته پته لګي نعمتونه نور هم ډېری مګر کتاب قرآن هدایت دا غټ نعمت دی په نعمتونو کې دا غټ نعمت دی. آیت 212 دی زین للذین کفروا الحیات الدنیا. دلته کې د کتاب د بدلېدو وجه بیان شوه چې کله انسان دنیا واخلي او کلام پرېږدي نو دا نعمت بدلول دي. چا چې کفر وکړو دنیا د هغې دپاره ښکلې جوړه کړې شوه ځکه دې هر څه د دنیا دپاره کې د دې محنت کوشش منډې هر څه دنیا دپاره دي. د مؤمن او کافر په ژوند کې ډېر فرق دی. مؤمن ته دنیا کې خانه لګي هغه خپله مرضي نشي کولی حدونو خیال ساتي کافر آزاد او لاپروا ګرځي. دویم دلته د کتاب مطلب کتاب نعمت لکه بدلول یعنی عمل نه کول وجه دا ده چې مذاق کول ټوکې لګېدل دا هر څه دې سره یعنی خپله هم آیت نه غافل ګرځېدل کتاب نه مني اطاعت نه کوي او دوباره پاسېدل قیامت نه مني او د دې ته مذاق لګي دا د ایمان والو مذاق دی یعنی ټوکې دی او کمکل ورته وایي. یعنی یو خدا چې د دې دنیا سره محبت دی بل دا چې دی دا ورته مذاق کاري د ایمان والا د دې د کوششونه د دې د منډې نو خپل آخرت نه غافل دی او د بل ته هم مذاق کوي بل باندې هم خاندي. الله تعالی فرمایي چې د ایمان والا تقوا کولو والا به د قیامت پر ورځ اوچت مقامي عزت والا به خلکو کې وي. اور نن تاسو دې ته لکه کمکل وایي دې تاسو کمکل لګي د دې تاسو مذاق کوي نو د قیامت پر ورځ به دې اوچتي مذاق کوونکي بخښت دی ایمان والا به د دې پسې ایمان والا به هغه ټایم بیا تاسو پسې لکه خاندي. دلته پته لګي چې د مذاق هم هغه خلک کوي چې د چا دنیا سره ډېر محبت وي هغه ته به صرف دا کامیابي ښکاري هغې ته آخرت او آخرت له تیاري کول دا ورته کمکل ښکاري یعنې کول والا په خپله هم آخرت تیاري نه کوي هغه چې څوک آخرت کې تیاري کوي نو هغه ته هم کمکل ښکاري. نو دوه قسم خلک دنیا کې مؤمن او کافر دواړه مختلف ژوند تېروي. آخرت کې عزت د تقوا والو دی والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله به مؤمنانو له هلته به حساب رزق ورکوي. الله فرمایي دې ته تاسو سپک ګورئ دې له الله تعالی به حساب رزق ایښی دی به حساب رزق وله ورکوي به الله چې غواړي چاله هم ورکولی شي. دلته کې بغیر حساب څه مطلب یو خدا چې الله تعالی به حساب نه اخلي د هغه څه چې هغې لکه څه به ورکوي او آخرت کې یعنې چې څه ورکوي نو هغه به بې حساب لکه هغې ورسره حساب نه کېږي بل دا مطلب چې لږ لږ شمارلی شی به نه ورکوي بلکې بې حساب څیزونه به ورکوي. آیت نمبر 213 دی کان الناس امة واحده. ټول خلک یو امتو چې کله دنیا کې انسانیت شروع شو انسانان آباد شول ټول یو مذهب اسلام او ټول دنیا په توحید و زرګونو کلونو پورې خو د دې نه پس خلکو کې اختلاف شروع شو شرک راغی بیا الله تعالی انبیا راولېږل د آدم علیه السلام نه ډېر وخت پس لکه شرک وغیره دا څیزونه شروع شوي نو بیا الله تعالی نوح علیه السلام راولېږه نوح علیه السلام خلکو ته تبلیغ ورکو او انبیا راتلو مقصد دلته پته لګي چې مبشر او نذیر یعنی څوک چې دین ته واپس راغلل نو هغې دپاره خوشخبري ورکړې شوه څوک چې دین ته رانغلل په شرک کې نښتل نو هغې ویرولی شو یعنې خبردار کړی شو. او دلته پته لګي چې الله د خلکو هدایت لپاره انتظامات وکړل مخکې هدایت ذریعې ورکړې وي مګر چې خلکو واورېدل نو بیا الله تعالی نبی ورسره بیا الله تعالی نبی او ورسره کتاب لکه بیا راولېږو الله تعالی نبی او ورسره کتاب راولېږو او د حق سره چې خلک په هدایت شي حق مطلب ښه واضح صفا هر څه د کتاب کې نازل شوي کتاب نازلېدو مقصد سره چې خلک اختلاف نه بچي د دې مطابق ژوند تیر کړي هر فیصله د دې کتاب مطابق وشي مګر کتابونو راتلو روښانه نشانو وضاحت باوجود خلکو اختلاف وکړو او د دې اختلاف کولو څه وجه وه ضد و سرکشي و بغاوت په خپلو کې د دې ضد وکړو او دا کار بني اسرائیل هم وکړو او دا نن هم کېږي ضد کول چې موږ به نه منو قرآن موږ پابندۍ ژوند تېرولو والا نه یو یعنې کې موږ پابندۍ سره ژوند نشو تېرولی مطلب داسې ډېر
خبرې د چې دی وجه انسان بیا خپل فرقې جوړ کړي. نو الله تعالی فرمایي چې چا اختلاف وکړو نو موږ بیا هم هغه ته هدایت ذریعہ ورکړې وي، لار مو ته سیده کړې وه، خپل اذن سره ایمان ولو لم هدایت ورکړو. الله تعالی مؤمنان د اختلاف نه بچ کړل. الله هر چاته د هدایت لاره ښوولی شي، خو الله ته دا اسانه ده، څه ګرانه نه ده. مګر هدایت هر چاته نه ملاویږي. هدایت هغه چاله ورکوي چې الله وغواړي. یعنی څوک چې طلب لري د صراط مستقیم ایله ضرور ورکوي. او دلته پته لګي چې هدایت الله طرف نه ملاویږي. زموږ کار د دې لپاره دعا کول دي.